بنو کې د بکخل تحصیل لانجې یو ځل بیا سر راپورته کړی دی. دا ځل ممندخېل قبیلې ځوانانو کور کمیټۍ هم د آزاد منډۍ په مقام باندې د بېلابېلو قبیلو د مشرانو جرګه رابللې. په دې جرګه کې مشرانو او ځوانانو د بکخل تحصیل نه د بېلولو پرېکړه کړې او د سرکار نه یې غوښتنه کړې ده چې ممندخېل د خپل زوړ تحصیل بنو سره پرېږدي. په دې موقع د ممندخېل قبیلې کور کمیټۍ مشرانو صدیق قایل، اصغر پښتون او مقبول دا هم وویل چې د غوښتنې نه منلو په صورت کې به عدالت ته د تلو نه رانیولي تر سړکونو بندولو او پولیو ساسکونه بایکاټ کولو پورې احتجاجونو ته دوام ورکوي. د میژ غونډ کوم کور کمیټې او مشرونه په متفقه دا فیصله وکړه چې میژ په زړه تحصیل شه پته کېږي او میژ د تحصیل چې کیم د میژ د خلاف نه د ترقی خلاف نه تحصیل خلاف نه اته د چې شه جوړه کې خو میژ دغه احسان او کوم سره دا شګړه وکړو چې میژ د خپل د باندې په زړه تحصیل شه پرېږدي. وزن حل د میژ مخالفت کو د میژ مخالفت نه کو چې د خپل بچي د خپل قوم د خپل بال بچي د خپل شزینه مخالفت کو لاګیا دي د زون مخالفت کو زاغه خلک بیا د میسج ورکوي چې ورو دوزي په خپل واجه په خپل مزد روزي او دا کوم سره د شنه بشنه و درېږي. په باقي خل تحصیل شمیش ته سخت تکلیف تای جن خل ته تکلیف تای ممندخېل ته تکلیف تای چې میژو په ایک تحصیل شي اس قسم الحاق نه کی مهرباني د وکړو وزیر الله صاحب چې میژ د په خپل جوړه تحصیل شي خپل پرېږدي. په دې موقع د ممندخېل قبیلې د سر مشر ملک شرغلی خان وویل دوی سره واده شوی و چې بکاخل تحصیل به ممندخېل خاوره کې جوړول شي د کم د پاره چې دوی ځمکه هم ځانګړې کړې وه. مثل دا معلومه شوه تحصیل چې چیرې جوړوي وراته خواسته پیغدي دي سیکشن 4 کړی دی د کلاس 4 ملازمین یې په برتي کړی دي ټیکټ انډار یې خرڅ کړی دی مشته یو دوکارو کوي ځنې خل ته یو دوکار کوي مزکه ممرته مندلی ارسه ممرته مندلی ایسه شي کمی نشته خو لیکن مشته اندازه ولګی دا چې دا یو غپ ته په ممندخېل پر یو ټوکا کو. په دې موقع مشرانو او ځوانانو دا دعوا هم کړې چې جنیخېل قبیله هم د بکخل تحصیل لړکې د ممندخېل قبیلې سره اوګه په اوګه ولاړه ده. د کیمرامین افتاب خان سره گوهر وزیر، خیبر نیوز، ممندخېل، بنو.